درود شریف وایي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد دی چې ډېر روژه نیونکي داسې دي چې هغوی ته د روژې فایده کې سیوا د وږي پاتې کېدو نه نور هیڅ حاصل نشته او ډېر شپه روڼونکي داسې دي چې هغوی ته د شپې د ویښې د مشقت نه سیوا هیڅ حاصل نشو. یو پیره بیا ویم چې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد دی چې ډېر روژه نیونکي داسې دي چې هغوی ته د روژې فایده کې سیوا د وږي پاتې کېدو نه نور هیڅ حاصل نشته او ډېر شپه روڼونکي داسې دي چې هغوی ته د شپې د ویښې د مشقت نه سیوا هیڅ حاصل نشو. دا چې چونکې نن زموږ څلورم اپریل دی او د روژې دویمه ورځ ده، څومره چې زمونږ کتونکي دي مونږ ګوري مونږ سټ ګل آباد زمونږ چې کوم ځایي محله ده د هغې په جومات کې مونږ ناست وو. نو زمونږ دلته قاري صاحب دی ماشومانو ته سبق وایي دي راځي. ما وی ولې نه چې د دې روژې په اهمیت باندې په ارزښت باندې دوی لږ پوه کړو، دوی سره څو خبرې شریکې وو. نو قاري صاحب یوه خو به مونږ د دې فضیل اعمال په رڼا کې مونږ دغه خبره کوو چې حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ چې کومه خبره کړې ده د نبي پاک صلی الله علیه وسلم نه دغه هغه ورته ارشاد فرمایلی دي. نو یوه به دا خبره وکړو چې د روژې فایده څه ده. لکه دوی په دې کې دا واضحه ویلې ده چې هر هغه څوک چې هغه د روژې په اهمیت باندې په فایده باندې نه پوهېږي نو دا ماسیوای د وږي پاتې کېدو نه نور هیڅ قسمه هغو ته ګټه نه ورکوي، فایده ورته نه ورکوي. نو دا زه تاسو ته لږ راوړم څومره چې زموږ کتونکي دي هر ملګري د روژې په اهمیت باندې زموږ په دې کمیونټي کې خپله خبره کړې ده، خو زه به نن خپله یوه خبره شریکه کړم ساینسي بنیادونو باندې. بیا په دې کې قاري صاحب ما د یو نیوټریشنسټ سره څوک چې د غذایت ماهره دی د هغه سره مې هم یو خبره کړې ده، نو دا به موږ د ملګرو سره شریکه کړو او دا به موږ دوی ته واضحه کړو چې دا روژه زموږ د روح دپاره څه ته چې سپریچولیزم وایي د هغې دپاره څومره اهمه ده یا زموږ د وجود دپاره څومره اهمه ده. د فضیل اعمال په رڼا کې خو واضحه خبره ده هر هغه څوک چې د روژې په اهمیت باندې نه دی پوهه چې دا روژه بنیادي توګه باندې د دې مقصد څه دی، د دې فلاسفي څه ده، نو هغه صرف وږی پاتې کېږي، باقي هغه ته هېڅ فایده نه میلاوېږي. دویمه قاري صاحب چونکې موږ وینو نبي پاک صلی الله علیه و وسلم چې څومره د هغه سیرت موږ ګورو نو روژه هغه ډېره ساده ساتلې ده. یعنې اوس چې موږ ماښام په دسترخوان باندې کینو نو یو لس قسمه انګولې پاخه شوي، شربتونه، یو څه بل څه. نو زه به د ټولو ملګرو ته دا هم وایم چې په روژه کې دغه څومره چې زموږ دا جنک فوډ دی، دا که برګرې دي، دا که بیا زموږ دا کولډ ډرنکس دي، دغه کوک، پیپسي یا سټینګ یا څه شی چې دی د دې نه انتهایي احتیاط پکار دی. ځکه چې ټوله ورځ سړی وږی پاتې شوی نو د ګرده چې وي هغې ته بیا د یو ښه فنکشن ضرورت دی او دی چې یو دم دغه کولډ ډرنکس والي نو دا دلته یو خطرناک نقصان د وجود ته رسولی شي. په دې وخت کې دله ساده اوبه څښل پکار دي یا د ګوړې شربت څښل پکار دي. هر هغه څیز چې هغه ارګینک دی دا د روح ته چې کوم دی نو فایده ورکوي، د دې تر څنګ د وجود ته فایده ورکوي. قاري صاحب زه به دا هم ستاسو په علم کې راولم. ما چې د نیوټریشنسټ سره د روژې په اهمیت باندې خبره وکړه هغه وایي چې دا دومره یو اهم عمل دی چې په دې کې کلینینګ کېږي زموږ د پوره وجود. یعنې زموږ د کال 11 میاشتې قاري صاحب موږ د مختلف قسمو خوراکونه وخورو، غوړې، تړې، خواږه، تارخه چې څه شی هغه موږ خورو او هغه زموږ د وجود ته لاړ شي. لکه څنګه زه یو مثال ورکوم چې یو ځای کې ته مسلسل یو ګاډی دی هغه ته اوچلې نو هغه خامخا یو میاشت، دوه، درې، څلور یا کال دوه بعد هغه ټیونینګ غواړي. ټیونینګ چې ته د بوزي مصري ده د ټیون کې د څه مسله راغلي، د څه نقصان شوی، دغسې زموږ د وجود چې 11 میاشتې موږ وچلوو نو دا روژه الله تعالی په خپله باندې الله تعالی په هر کار کې یو حکمت دی. ځکه په قرآن کې بیا بیا راغلی دي چې تاسو فکر وکړئ، تاسو غور وکړئ، ما په دې ټول کائنات کې ستاسو لپاره یو حکمت ایښی دی. نو دې کې حکمت دا دی په دې روژه کې قاري صاحب او زموږ ټول ماشومان چې ناست دي، ملګري چې ناست دي، چې زموږ د وجود چیرې دی صفایي کېږي، دا ډیټاکسیفای کېږي. د دې نه هغه مواد چې هغه موږ دا 11 میاشتې خوړلي دي ځای په ځای جمع شوي دي یا زموږ د فیټس په شکل کې یا نور په شکل کې، نو هغه دغه یوه میاشتې خو چې دا روژه په صحیح طریقې سره د دې اهتمام وشي. موږ داسې هم کوو چې روژه موږ ټوله ورځ خو وږي پاتې شو، نه په هغې کې خلک چې کوم دی د پښمني نه پس اوده شي او بیا تر هغه ماښامه راپاڅي.
دا بالکل د روژې مقصد نه دی. نه دا زمونږ روح ته طاقت ورکوي او نه دا زمونږ وجود ته طاقت ورکوي. پکار ده چې موږ په روژه کې خپل روټین هم دقسې وساتو څنګه چې عام ورځو کې موږ وختي پاڅو یا موږ به ایکسرسایز کوو یا موږ د ټولنې عام کارونه کوو. دقسې په روژه کې د روژې مقصد دا نه دی چې پښیماني وکړو اوده شو بیا ماښام بانګ یو نیمه ګنټه مخکې راپاڅه. دا زما په خیال د خپل وجود سره د روح سره زیاتی کول دي. لہذا موږ د خپل روټین هم هغسې وساتو. دغه روژه که صحیح اهتمام وشي نو زموږ د وجود چې دی قاري صاحب دا د راروان یو کال لپاره بیا ریټیون شي، دا بیا تازه شي او بیا موږ خپل کارونو ته چې کوم دی هغسې دوام ورکړو. دغه یو خبره هم ډېره اهمه ده. روژه نه یوازې زموږ وجود ته طاقت راکوي بلکې روژه زموږ روح ته طاقت ورکوي. دا د مسلمانانو روحاني او طاقت دی. نو له دې سره موږ روحاني توګه باندې یا زموږ د سایکالوجي چې کوم ماهرین دي هغه دا وایي چې موږ په ذهني توګه باندې مضبوط پاتې کېږو. هر هغه سړی چې هغه روژه نیولی شي نو هغه په روحاني توګه باندې مضبوطي او هغه په وجودي توګه باندې هم مضبوطي. لہذا هغه زموږ یو ملګری دی خدای دې وبخي زموږ ډېر ښه مشر و شاعر و. هغه ووایي شیخ چې 10 روژې پوره کړې نو په ږیره یې لاس راښ کړو دې ته نه ګوري د وږو چم کې هره ورځ روژه ده. لہذا موږ به دې ته هم ګورو چې زموږ په چاپېرچل کې زموږ په ګاونډ کې آیا د خلکو حال څه دی، د هغو دسترخوان څنګه دی. که په دغه څیزونو باندې موږ پوه شو نو زما خیال دی دا فضایل اعمال چې موږ ووایي چې دغه روژه که په صحیح توګه باندې ونیوی شي نو بیا موږ صرف وږي پاتې نه شو بلکې موږ د روژې هغه مقصد ته او اصلیت ته ورسېدو. نو زموږ دغه واړه چې کوم دلته تاسو نه سبق وایي قاري صاحب دوی راغلي دي دیو د دې سبق سره په دې باندې هم پوهه کوئ چې زموږ چې کوم احکامات موږ ته راغلي دي په دین کې دې ته چونکې دین فطرت وایي. دا قدرت ته یا فطرت ته ډېر نږدې دین دی. د دې هر یو توکي مقصد دا دی چې ته د الله په کائنات کې خوشحالي جوړه کړي، د الله په کائنات کې خلکو ته فایده ورسوي. لکه دا فضایل اعمال دي یا قرآن راغلی دی. قرآن چې دی نو دا هم په روژه کې نازل شوی دی. نو موږ د قرآن په اهمیت باندې پوه شو. موږ صرف او صرف څه کوو د قرآن ترجمه کوو قاري صاحب. نو یوازې په ترجمه خو نه کېږي. موږ چې د قرآن په یو آیات باندې هم ځان صحیح پوه کړو تاسو یقین وکړئ چې زموږ پوره ژوند بدلیدی شي. نو په دې روژه کې د موږ په حقیقي معنو باندې قرآن ولولو، ښه تفاسیر د موږ ولولو، د هغې په مغز باندې ځان پوه کړو او نه یوازې د موږ خولې ته په بخښنې سره لکه د ساورو هغه کوری واچوو بلکې موږ د قاري صاحب د دې په مقصد باندې پوه شو چې زموږ روح پاک شي، زموږ وجود پاک شي، زموږ کړه وړه، زموږ خپل د چم ګاونډ سره رویې. په دغه روژه کې د ملګرو ته زه دا خلاصون کوم زما کتونکي چې څومره ګوري روژه کې سړی څه وایي هلکه وایي مازغه مې شاټ دي روژه مې نیولې ده. هلکه خدای والیا نو دا روژه تر دې ورځې نه نیوه چې ستا مازغه انسانانو ته شاټ شي. او الله تعالی دا زه بیا ویم الله تعالی فرمایي چې والتین والزیتون وطور سنین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. نو الله تعالی د انسان په سر باندې قسم خوري او تابع ده الله تعالی دپاره روژه نیولې ده او په هغې کې د انسان ته مازغه شاټ کړي دي. د دې روژې نه خوړو روژه نه سمه که نه چې روژه نشي نیوې بیا په بازارونو کې قصې کې بیمې کې لانجې کې په 15 روپۍ باندې دوکاندار سره انښتی د کلنډر سره انښتی. نو د روژې هغه مقصد هېڅ پاتې نه شو او د دې فضایل اعمال د رڼا تر مخه مونږ صرف وږي پاتې شو، مونږ صرف خوړو تړله. نو دغه ټولو ماشومانو په لاشعور کې قاري صاحب دا خبره خوره کوي. خپل د دې ټولو تاسو نه چې څومره سبق وایي د زده کړه کوونکو ته دا خبره خوره کوي چې د روژې مقصد دغه دی چې موږ ته دا احساس وشي چې زموږ په چم ګاونډ کې د سرو سپینو په وطن کې روزګار نشته، کار نشته، مزدوري نشته او د کال 12 میاشتې خلک وږي دي. نو په کار ده چې موږ دغه ورځ وږي تېره کړو نو موږ ته به دا احساس وشي چې دا 12 میاشتې څوک وږي د هغه سره روزګار نه کار نه نو په هغه باندې به څه تېرېږي. نو اصل مقصد هم دغه دی د الله تعالی په هر کار کې یو لوی حکمت دی، یو لوی فلسفه ده خو چې په دې باندې موږ پوه شو. الله تعالی دې موږ په دې عمل کولو توفیق راکړي. قاري صاحب دعا وکړو.